اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو به زموږ تېر پروګرامونه ګټلي دي د کره پښتو په نوم د وینایي الفاظو. اوس به موږ درته د پښتو د ګریمر یعنې فني لحاظ سره د لفظونو چې کوم بدلون راځي د وینا سره جملې سره نا ورته ښایي چې په جمله کې کم ځای کې کم لفظ استعمالیږي، کم حروف استعمالیږي. نو د هغې د فرق سره راځو. په ټول نه لومبې دا ما لیکلي دي ولیده. ولیده د مؤنث لپاره راځي، لکه جینۍ ولیده، مونږ کرسۍ ولیده، مونږ کمره ولیده. دا د مؤنث لپاره راځي. او که د مذکر لپاره راځي چې لکه دا اوس جینۍ ولیده، مونږ هلک ولیده، نو هغه به ولیده راځي. دا ولیده دی. نو ولیده د مذکر لپاره دا دی. په دې هې به حمزه ولګي. مونږ دا پلانکي دی غر ولیده، مونږ پلانکي ښار ولیده. دا د مذکر لپاره راځي او هغه ولیده. اوس ولیدل جمع لپاره دی. ولیدل ولیدل مونږ ټول ملګري ولیدل. مونږ د ښار ټول غرونه ولیدل. دا د جمع لپاره راځي. او زه یې ولیدم. ولیدم او مونږ یې دام د جمع لپاره دی ولیدو. اوس درته دا فرق ښیم. دا ولیده په ځای خلک ولیده لیکي. مونږ سلیم ولیدو، دا لیکي، دا ولیده دی. دا د جمع لپاره دی، یو کس لپاره ولیده. او دا د جمع لپاره مونږ یې ولیدو. ولیده، ولیده، ولیدل دام جمع ده او دا واحد دی. زه یې ولیدم او مونږ یې ولیدو. دا صرف د جملې کې که زه دلته جملې لیکم نو پروګرام بیا ډېر اوږدېږي. خو دغه وضاحت دا د مؤنث لپاره دی، د ماده لپاره. جینۍ ولیده، چیلۍ ولیده، غوا ولیده، میخه ولیده. دلته چې دی نه پلانکې سړی ولیده. او مونږ هر څه ولیدل جمع ده. هر څه غرونه، سیندونه، دا ولیدل. دا واحد دپاره دی. زه یې ولیدم، مونږ یې ولیدو. ښه، اوس دویمه دا چې دی دام د مؤنث لپاره دی، ماده لپاره. لاړه، جینۍ لاړه، اوسۍ لاړه، هغه لاړه. او چې د مذکر لپاره راځي، نر لپاره، دا به داسې لیکو. لاړه، سلیم لاړه، هلک لاړه، سړی لاړه. دا حمزه چې ولګي دا لاړه، هغه مؤنث، دا مذکر. ښه، اوس د جمع لپاره هغوی لاړل. لاړل. او واحد لپاره لکه ځان لپاره لاړم، زه لاړم. او که د جمع لپاره مونږ ځان له استعمالوو، مونږ لاړو.
لکه دا اوس هغه لاړه، مخکې به خلکو دا وایي چې سلیم لاړو، لاړو به یې داسې وي که دا لاړو دی، مونږ لاړو او سلیم لاړه. ښه، اوس ورکړه چې دی نام د مؤنث لپاره راځي. هغې له ورکړه، جینۍ له ورکړه، ښځې له ورکړه او ورکړه د سړي لپاره ورکړه. دا به خلکو ورکړو لیکه، د واو سره به لیکه، نو واو سره غلط دی. نو واو سره چې راځي نو هغه ورکړو. او څیزونه ورکړل د جمع لپاره دی، ورکړل. بیا سوالیه چې شي ورکړم، سلیم له پیسې ورکړم، موږ به له پیسې ورکړو د جمع لپاره ورکړو. لکه دا که به دلته لګېده که نه چې سلیم له ورکړو، دا ورکړو دی، ورکړو نه دی، ورکړه ورکړه. هغه دی. ښه، دا راغله، دا هم د ماده لپاره دی، مؤنث لپاره. راغله، او د جمع لپاره راغلل، ګڼ کسان چې راشي. که د ځان لپاره شي راغلم، او چې جمع لپاره شي مونږ لپاره راغلو. راغلو، راغله مؤنث، راغله مذکره، راغلل جمع د نور لپاره چې راغلل، او د ځان لپاره راغلم، راغلو. ښه، تله، هغه په دې لاره تله، چیلې په دې لاره تله، کوسې په دې لاره تله. او د مذکر دپاره راځي تله، تله، هغه په دې لاره تله. او چې ګڼ کسان دي تلل، تلل، هغوی به په دې لاره تلل. او د ځان لپاره چې دی تلم، زه هم په دغه لاره تلم. او چې جمع لپاره شي نو موږ هم په دغه لاره تلو. موږ په دغه لاره تلو. تله، تله، تلل، تلم، تلو. اوس دا جملې استعمال دی، ما تاسو ته زباني ووایي، که زه یې لیکم نو بیا ډېر وخت دی. تله، هغه تله، هغه تله، هغوی تلل، زه تلم، مونږ تلو. او امید لرم چې تاسو په دې پوه شوي او د لفظونو فرق به محسوس کړی وي. او انشاءالله آینده پروګرام کې نور نوي لفظونو سره به راځو. او که تاسو زموږ دا چینل په لومړي ځل پکې راغلي یې نو دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او خپل کمنټ وکړئ چې موږ خبر شو چې څه کمی پکې پاتې ستاسو مشورو په تمه یو. او نور د الله په امان په بل پروګرام کې.